کراچي چې کوم حالاتو په هغو حالاتو کې دا ځوان هم د دهشتګردو په ډزو ټپي شوی دی. باقاعده دوی څه کوم بیرګونه ول پاکې اصله والا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې ډېر مهربان او بخښونکی ذات دی. قدرمنو کتونکو عظیم خان یم له وطن سره د کراچي په ښار کې یم. نو زما پر څنګ چې دا کوم ځوان ناست دی له ده سره د ده پر ژوند او پر حالاتو باندې مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه عبدالرحمن ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. عبدالرحمن ستړی مه سې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساده شوي جوړې عبدالرحمن دا راته وایه په خټه څو کې د کوم ځای؟ زه په قام باندې شیراني یم، اوسېدونکی یم د ژوب د شاه. زما پیدایش دی د کراچۍ دی، پر دغه کور کې پیدایش شوی دی، په دغه کراچۍ کې مطلب راغټ شوي. تعلیم د زده کړه تعلیم د میټریکه پورې. درمنو کتونکو یو مجلس در سره شیر کوم. د کراچي چې کوم حالاتو په هغو حالاتو کې دا ځوان هم د دهشتګردو په ډزو ټپي شوی دی. عبدالرحمن دا راته وایه چې دا واقعه له تا سره څنګه پېښه شوه؟ دا واقعه د 2008 ما خیال تاریخ چې دی 8 تاریخ و 11 مهینه ولې 2008 ولې دا مخکې زموږ یو بل ګراونډ ولې صدیق اکبر په نامه باندې ولې دا به موږ کرکټ فوټبال هر شی به موږ دا کول، لوبې به موږ کولې، ډېر ښایسته ټیم به پکې پاس و. نو هغه د متحده قومي مومنټ والا ورغله، په هغه باندې قبضه وکړه. دا زموږ د کور له شا بالکل نږدې 15 قدمه دی بل ګراونډ دی. هغه بعد بیا ورغله په دې باندې قبضه شروع کړه. په هغه ورځ زه ولم دوه ملګري نور راسره ول د ناستو دوه دوی راغله، متحده دهشتګردان چې راغله بدماشي شروع کړه. بھائی یہاں سے اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ما په ښه الفاظ باندې بھائی ہمارا اپنا یہ گھر ہے، مطلب زما دا کور دی، د ټیم پاسول لپاره راغلي، دا د 15 میټر کښې نور ورځو تاسو قبضه کوئ څه کوئ هغه ستاسو خپله مسله ده. خیر په دې ټیم کې شمیم صدیقي هم راغلی و، د دوی وزیر ولې د متحده قومي وزیر ولې شمیم صدیقي نه ګرځي. خیر بس هغه موږ سره راولېږدلو، دوی راغله ساپړه خیر راکړه، اولادونو بدماشي کرتے ہو، بدماشي کوه ایسا ساپړه خیر راکړه. خیر په دې کې زما د ده تومه مو وسولې، په دې کې ما هم لاس واچول، دا د جنګ شروع شو، جګړه شروع. باقاعده دوی څه کوم بیرګونه ول پاکې اصله والا اصلي دا خټک والا. نو په دې واقعې کې زما کسر ور ولګېدی، یو بل ملګری دا 3 کسان ولګېدل. زه چې دوی د ملا په هډوکي کې ولګېدلم، زه پرلی شولم، ادبه چې ولې زخمیان شوله. هغه لږ شکل زما د 14 کاله کاږي، زه دا په کټ باندې پروت یم. اچھا دا راته وایه دا کوم چې تا مجلس وکړي دا تاریخ پته تا ته شته؟ کال کوم و تاریخ کوم و دغه یې واره بیا وایه. تاریخ انشاءالله سوري چې زما یادتاږي زم 8 تاریخ و 11 مهینه ولې 2008 د ننه دا ته څو کاله کاږي؟ 14 کاله. نو دا 14 کاله ته پر دغه پیټ باندې په دا بیل باندې یو بله خبره باقاعده کوم چې د دوی وزیر راغلی و شمیم صدیقي، په هغه باندې ما خیار کار کړی. کوم چې د دوی دهشتګردانو په هغو باندې ما خیار کار کړي، د هغه باوجود حکومت ریاست یو ایکشن هم نه واخیستی. هغه خپل عام ګرځېدلی د اوسه پورې دی ګرځي. درمنو کتونکو دا لیویان دی ښاغلی عبدالرحمن ځوان نه دی چې پر دغه حالات دی. دا رنګه د کراچي چې کوم حالات و په دغه کې په زراو انسانان چې کوم دي شهیدان شوي دي، د ده غوندې بیټ ته رسېدلي دي. نو زه عبدالرحمن ته یم چې مطلب له 2008 څخه اوس دا 2022 دی، په دا ګرد وخت کې ته پر دا بیټ باندې دا ځای راته وایه، مطلب که ته یو سړیان ووینې، مخلوق خلک ووینې، هغه په خپلو پښو باندې ګرځي، نو تا ته زړه څه یایي؟ لږ زړه امیدي، مایوسي دغه د په ذهن کې راځي که نه راځي؟ ناامیدي خو بالکل نه دی پکار. ناامیدي کړې ده، ناامیدي د الله پاک هم نشي خوښ، اور صبر چې دی د الله پاک بیا په هغه جان کې سړي ته ملاوه
نو هغه اول ټیم کې اول ورځ وي خامخا اول شپې وي نو انسان چې ګرځي را ګرځي لږ هغه سي ډپریشن شکار دی نو اوس فی الحال الحمدلله شکر دی داسې شی نه دی چې زه ډپریشن شوی یم یا انسانان ګرځي زه ولې نه یم ګرځی بس زه په دغه باندې هم شکر کاږم صبر کاږم الله پاک به په هغه جان کې ماته راحت راکړي اجر راکړي دا مجلس ما توقع مطلب صاحب عزیزان هم وي یاران ورور دوستان به هم وي مالیداران به هم وي دا دلته پوښتنې ده په ورځ کې یا په دوی کې یا په هفته کې درځي که نه درځي خامخا یاران دوستان مالیداران رضا لپاره هم وځم ملاقاتونه ګډو سره کار وي او ټیم سره پاتې مطلب شغل وي او هغه ډپریشن شکار ته ما خپل ځان نه دی ورکړی مایوسي ته ما خپل ځان نه دی ورکړی نو داسې انسانان وي هغه پکار چې له کوره لږ بار وځي لږ مطلب ګرځي را ګرځي خلکو سره سلام دعا ساتي او انشاءالله امید ده بیا له الله دا ښه وي انشاءالله بیا الله پاک بیا شام کې شفا به ماله ورکړي عبدالرحمن دا لویا دې تر نه یې ځکه که یوار لاړې دنیا ته داسې عبدالرحمن دا راته وایه ته چې کله ټیک وې نو په دغه ابرو کې به د لوبې هم کولې لوبه د چی سره کوله لوبې مې به د کرکټ هم کوله سهار مازدیګر ټایم بیا ډیلي فټبال کوله او دا صدیق اکبر ګراوند شوی په دغه مې همیشه فټبال کوله عبدالرحمن خپل وخت په ډېره مېړانه په ډېر همت باندې تېروي ژوند تېروي ناامیده سوی نه دی نو موږ وطن چینل خپله د خپلې لیسې کار وکړي په کار دی چې ټولنه و داسې انسانانو ته لکه عبدالرحمن د دغو انسانانو پوښتنې وراسي او د دوی خیال وساتي نو په آخر کې د خو رخصت ستا د ټولو ده په مخه ډلۍ ډلۍ وي